د میدان وردګ له ښکلاوو طبیعي او سرشارو منظرو ډکه سیمه چې هیواد کې د جګړو له پای ته رسېدو سره یې د ګڼو کورنیو او بهرنیو سیلانیانو پام ځان ته اړولی دی. دې سترې درې ته سنګلاخ وایي. سنګلاخ د سعدي، مولوي، فردوسي، فرخي، نظامي، خقاني او جامي په ګډون د ګڼو شاعرانو په شعرونو کې یاد شوی او ټولي زمانه یې له ډبرو ډکه دره یاده شوې ده. د غرنۍ سیلاني سیمه د کابل لویدیځ ته په 80 کیلومترۍ او د میدان وردګ جلریز ولسوالۍ د شمال لویدیځ په 3 کیلومترۍ کې پرته ده. د سنګلاخ دره د هنګران په سیمه پیلیږي او روسي دره یې ذاکر نومیږي. په ذاکر دره کې د پغمان د غرونو لړۍ سنګلاخ دره له پغمان او شکردرې سیمې جلا کوي. له همدې نقطې د سنګلاخ سیلاني سیمه پیلیږي او که چیرې تاسې د سیلاني په توګه باندې په دې ټوله دره کې چکر وغواړئ، ښایي تر آخره رسیدو پورې به یې ساعتونه وخت ونیسي. آهنګران د داود خان باغ، دروازه‌ای، شاقوبات ولی او قطوخ چینه د دې درې تر ټولو مشهورې سیمې دي چې تر نورو یې ډېر خلک سیل ته ورځي. شاقوبات بیا د سنګلاخ سیلاني سیمې هغه مشهور زیارت دی چې د هیواد د ولایتونو ترڅنګ له ګاونډي ایران او پاکستان څخه هم ناروغانو ته راوړل کیږي. منطقه مشهور سنگلاخ یکی اینمی منطقه است که به نام قلیشا میگه که زیارت شاقوبات ولی است و چشمه خوج مبارک است، چشمه قطوق است در بالا، سرقلا است. اینمی جای مشهور سنگلاخ است که زیادتر مردم همینجا برای تفریح میه. در دره سنگلاخ تقریبا 3-4 زیارت است که دو تایش گذرگاه 12 امام است و دو تای دیگه هم زیارت است که یک کمی زیارت سه شاقوبات ولی است و یک زیارت سه شای ولی که مشهورترین زیارتش همین زیارت سه شاقوبات ولی است. زائرین اینجا که میایند در روزانه در روزهای رخصتی و خصوصا در روزهای جمعه در حدود 1500-2000 نفر در اینجا میایند و زیادتر زائرینی که میایند از ولایت کابل، بامیان، بهسود اکثرا از ولایت کابل هستند. دیگه از ولایت‌های قندهار و هلمند و ولایت‌های سمت جنوبی هم میایند، بسیار به تعداد ندرت میایند، اما اکثریت کسا از ولایت کابل تشریف میارن. مڼې، زردالو او چارمغز یا غوزانې مشهورې میوې، غنم، جوار، کچالو او لوبیا بیا د کرنې مهمې برخې جوړوي. از لحاظ میوه سیب است، زردالو است، ناک است، شفتالو است، بادام است، دیگه چیزی کشت میشه گندم است، کچالو است، جو است، باقالی است، همی است محصولات زراعتیش. په دې غرنۍ او زرغونه دره کې تر ډیره سیدان او هزاره قومونه اوسي، خو په ځینو څنډو کې پښتانه هم میشت دي. قومونه خو په نامه د سیدانو او هزاره دي، نور ته چې نور الحمدلله اوس ډېر صحیح امنیت ده. د جمعې په ورځو او رخصتیو پر مهال په دې درې د سیلانیانو وار نه کیږي، خو هلته په نشت حساب امکانات د دې لامل شوي چې سیلانیان له لنډې مودې او له بازاره د پیرلو خوړو تر خوړلو وروسته بیرته ترې راوځي، ځکه په سنګلاخ دره کې مخابراتي خدمتونه نشته او سیلانیان هلته له تګ وروسته له خپلو کورنیو سره د اړیکو چانس له لاسه ورکوي.
د صحت لپاره خو ډیر زیات ښه دی د صحت لپاره خصوصا په اوړي کې د خلکو لپاره ډیر ګټور تمامېږي موږ چې کوم ځای پورې تللي واقعیت سره چې دغه ساحه چې موږ ولیدله د صحت لپاره ډیره ګټوره وه اول خو چې دا کوم سړک دلته راغلی دی دا سړک ډیر زیات خراب دی چې مثلا کوم سیلانیان راځي د هغې دغه موټرو مشکلات ډېر وي یا بعضې موټرې دغه نوي راوتي دي هغه لګېږي دغه مشکلات دي ورپسې دویم نمبر کې دا د سیم کارتونو وجه ده چې دغه مخابراتي شبکې چې دي دا یو هم دلته کار نه کوي یعنې داسې خلک راځي دلته چې د خپل کور سره بېرته واپس تماس نشي نیولی نو باید د مخابراتي شبکې دلته ولګوي پایګانې چې د خپل فامیل سره یعنې څوک بېرته خپل دغه مشکلات حل کړي د میدان وردګ ولایت مسؤلینو ته دا پکار دي چې دلته د دې د کومه مثلا دا مڼه شوه یا داسې نور کوم د دې خپل ځي محصولات چې دي همدې بازار دلته ورته بازار جوړ کړي او هوټلونه ورته جوړ کړي چې هم د دې خلکو اقتصاد پرمختګ وکړي هم د سیلانیان چې کوم راځي د دې مشکلات هم حل شي یوازې دا نه د جلریز له بازاره د سنګلاخ د درې تر پیله سړک خام دی او ډیر وخت د ګڼې ګوڼې ترڅنګ د موټرو له ټایرونو ختونکي دوړې او خاورې د سړک دواړو غاړو ته شنې ونې بې رنګه او کمرنګه کوي مګر غوښتنه هم دا ده چې دا سړک له خیره دا باقي پاتې ده دا باید جوړ شي په خیر سره او اوس باید چې زر په زر لا کار پرې وشي ځکه دا خلک کوم مخکې چې هغه شوي وو اوس پې پېمانه دي باید چې دا سړک راته د سیاحت اړوند کارپوهانو په اند د دې درې جغرافیوي موقعیت هوا او طبیعي منظرو ته په کتو که حکومت هلته د سیلانیانو شته اړتیاوې پوره کړي له یو اړخه به میدان وردګ د سیلانیانو له اړخه د ځانګړي نوم څښتن شي بل لور به د کابل بامیانو پر لویه لاره پراته ولسونه له اقتصادي اړخه ځکه پر ځان بسیا شي چې محصولات به یې د پلازمینې پر ځای هلته پر ورتلونکو سیلانیانو پلوري او که کیسه لږ وړاندې لاړه شي لري نه ده چې د توکو د پروسس برخې د ګڼو پانګوالو پام به ور واوړي او سنګلاخ دره به د جلریز ترڅنګ د میدان وردګ خلکو ته په لنګ غوا بدله شي